سرک زندگی. ظالمه خواخې رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، امید لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري ژبې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور د ژوند کیسه ده چې داسې شروع کوي. سلام، زما مستعار نوم پلوشه ده. زه 3 خویندې لرم او 3 ورونه مې دي. زه 6م اولاد یم. زما څخه یوه خور مې کشره ده. کله چې زه د 3 کالو وم، پلار مې د یو مریضي له وجې څخه وفات شو. وروسته د پلار له وفات څخه موږ ډېر ستونزې ولیدله. خصوصا مور ته مې ډېره سخته وه، ځکه مخکې له هغې څخه زما مور د کور څخه بهر کار نه و کړی. موږ په یو اطراف کې ژوند کول. هلته د ښځو لپاره کار نه پیدا کېدل او نه ښځې یې څوک کار ته پرېښودل. زما یو ماما و چې په کابل کې ژوند کوو. کله چې زما پلار وفات شو، ماما مې موږ کره راغی او زموږ کډه یې ځان سره کابل ته راوسته. ماما مې موږ ته په خپل حولۍ کې یو اطاق راکړل. موږ همالته اوسېدلو. زما مشر ورور یخې اوبه خرڅول. د الله مهرباني وشو، مور مې په یو شخصي بانک کې وظیفه پیدا کړه. ورو ورو زموږ ژوند ښه شو. زه غټه شولم، مکتب کې شامله شوم. کله چې 8م صنف ته ورسېدم، یو هلک و، هره ورځ زه به یې تعقیبولم، او کله چې له مکتب څخه رخصتېدم، هغه بیا پیدا کېده او زه به یې تر کوره رسولم. خبرې هم نه کول. یو ورځ یوه ښځه زموږ کره راغله. زما خور څخه یې پوښتنه وکړه چې مور دې چیرې؟ خور مې ورته ویل زما مور کار کوي، وظیفه لري، تر اوسه نه دی راغلی. ښځه لاړه. د جمعې په ورځ بیا راغله. زما مور ته یې ویله لور دې راکړه زما زوی ته. مور مې ورته وویله نه درکومه، زه تا نه پیژنم. ښځه لاړه. بله ورځ بیا راغله. بله ورځ راغله او ډېر ژړاګانې وکړه. خپل د ژوند کیسه یې زما مور ته وکړه چې زه د خپل خاوند څخه کونډه شولم. 6 اولادونه مې درلوده. وروسته له هغه 2م واده مې وکړه او له هغه خاوند څخه مې یو زوی او یو لور لرم. همدغه مې زوی ده. غواړم دې ته ښځه وکړم او د کورنۍ څښتن شي. که مړه شمه بیا ارمان نه لرم. ډېر یې وژړل. مور مې چې خپله کونډه وه، په هغه ښځه زړه یې بد شو او زه یې ورکړم. ښځې ته ویله هر رقم چې ته غواړې ستا په خوښه هماغسې زما لور ته واده وکړه. زما ولور 1,50,000 و. کله چې زما مور زما ولور واخیسته، ما ته یې راکړه او ما ته یې ویل هر شی چې ته ځان ته اخلې په دې پیسو واخله. ما هغه ټولې پیسې ځان ته طلا واخیسته.
خواښې مې زما واده یې ونیوله. واده مې وشو. لاړمه خپل خاوند کره. د خواښې ظلمونه راباندې شروع سوه. زه لا د یو هفته ناوې ومه. یو ورځ چې ما خپل کوټې کې سریال کتله، خواښې مې دننه شوه او راغله. راته یې ویل کوټه کې څه کوې؟ زه یوازې بیرون ناسته یمه. ما ورته ویله سریال ګورمه، درځم. خواښې مې زما تلویزیون یې جګ کړه او په ځمکه ووهه. ټوټې ټوټې شوه. نور له هغه څخه وروسته هره ورځ زه یې وهلمه. زه یې مور کره نه پرېښودلمه. کله چې زما خویندې زما کره راتلې، هغوی پسې پیرې کوله. زما موبایل کې کوم چل یې کړی و. کله چې ماته زنګ راتله، زما خبرې ټول ثبتول او هغه اورېدل. یو ورځ چې خپل ټول اولادونه یې میلمانه کړ، وروسته له ډوډۍ څخه زما آواز یې موبایل کې چې ثبت کړی و خپل اولادونو ته یې کېښوده او ویل تاسې تل وایئ چې ولې پلوشې باندې ظلم کوي. ګورئ چې پلوشه زما په هکله څه ویلي. زما هغه خبرې چې خپل خویندې او مور سره مې کوله ټولې کېښوده. زه ډېره خجالته سوی ومه. ما ویل ځمکه وچوي او زه پکې دننه شمه له ډېر شرم څخه. ما په همدغه حالت کې 6 کاله تېره کړه. 2 لورانې مې پیدا شوې. زما مشره لور د 5 کالو وه او خواښې مې زما خاوند خپل اطاق کې ځان سره سملوه. لور مې ما څخه پوښتنه کوله، مورې ولې زما پلار زما نیا سره ویده کېږي؟ ولې زموږ کوټې ته نه راځي؟ ما به خپل لور ته ویله غلی شه، داسې خبرې مه کوه. زه یې 2 کاله پلار کره پرې نه ښودلمه. هر ځلې چې زما ورور ما پسې راتله، زما ورور یې تش بڅړل. یو ځلې زما مور او ورور هم په غوسه شوی و. ما پسې راغی. کله چې زه یې پرې نه ښودلمه، زما ورور لاړ حوزې ته او طالبانو ته یې ویلې. طالبان راغی، زما خواښې زما خاوند او زه یې حوزې ته بوتلمه. ما طالبانو ته ټول کیسې وکړه چې زما خواښې داسې ظلمونه راباندې کوي. طالبان زما خواښې ته اخطار ورکړه او ویل که بیا ځلې داسې کارونه وکړې، بل ځلې درته جزا درکوو. خو راغلو کور ته. کله چې کور ته راغلمه، د خواښې ظلم مې ډېر زیات شو. خاوند مې زه یې ووهلمه او له کور څخه وایستلمه. راته یې ویل طلاق یې. وروسته له هغه محکمه شو. زما په خېټه کې ماشومه وه. محکمه ویل ته صبر وکړه چې ماشوم دې پیدا شي، وروسته له هغه بیا طلاق انجام کیږي. تر هغه وخت باید خپل مور کره اوسېږي او خاوند دې ستا مصرف درکړي. زما 2 لورانې زما خواښې اخیستی او اوس زه مې مور کره اوسېږمه. تر هغه وخت منتظره یمه چې ماشوم مې پیدا شي او دغه ماشومه مې هم راڅخه اخلي. زه یوازې پاتې کېږمه. دغه و زما د خواښې ظلم ما باندې چې یوه ښځه په بله ښځه څرنګه ظلمونه کوي. اوس د الله دربار ته حیران پاتې یم او دعاګانې کوم.
چې څنګه وکړمه. دا و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.